د الله رسول فرمایي وای په دنیا کې ګوره چې موږ لمونځ وکړو د دې ثوابونه د دې بدله به الله رب العزت راکړي نو کې ژر راکوله کې ناوخته راکوله کې په دنیا کې راکوله کې په آخرت کې راکوله هغه د الله کار دی لیکن یوه خبره داسې د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای کله چې یو سړی وسیله رحمي وکړي وسیله رحمي څه معنا وسیله رحمي معنا قرابت وکړي عزیز ګلوي وکړي هغه خپل والد چې کوم بلل کېږي دا وکړي چې سړی روزه ونسي داغه ثواب الله رب العزت درکړي بدله یې نه د معلوم الله به کله درکړي یو سړی جهاد وکړي یو سړی حج له ولاړ شي یو سړی علم حاصل کړي یو سړی تهجد وکړي یو سړی تبلیغ وکړي نه د معلومه چې الله پاک داغه بدله وتا ته کله درکړي در ټول ژر چې کوم بدله و انسان ته ملاويږي په دنیا کې آخرت غلام شروع هغه د وسیله رحمت ده وسیله رحمت څه معنا قرابت عزیز ګلوي د خپلوانو سره خپل ولی کول خاص کر بابا را واخله خاص کر ادي را واخله خاص کر ورور را واخله خاص کر خور را واخله ګوره زه څو کسان در شیم د دې سره وسیله چې د هغه فرض ده څو کسان در شیم چې د هغه سره وسیله رحمي کول دا فرض ده بابا ادي نیکه انا پسې ځل وړ بیا زوی بیا لمسی پسې ځل لاندې بیا لور صحیح سلو بیا دغه رقم ورور بیا خور بیا اکا بیا اما بیا خاله بیا ماما دا هغه رشتې دي چې دا په مور راواخله په هر حال کې به ته وسیله رحمي ورسره کوې که د بد در سره کول که ښه در سره کول الله او رسول امر او حکم دا کړی دی ته به ښه ورسره کوې بس په دې کې نورې خبرې نه ځایږي غم داسو عزیزانو چې موږ نن ښه د هغه چا سره کوو چې ښه یې راسره کړي دي که ښه نور سره کړي بیا موږ ښه نور سره کوو نو دا خو که زما ستا سره هندو ښه وکړو هندو نو موږ ښه ورسره کوو اوس نو زما ستا سره بابا وادي ښه نه دي کړي موږ به ښه نه ورسره کوو الله موږ ته وایي چې ستا بابا و ادي ستا سره بد وکړي د هغه بعد به ته ښه ورسره شروع کوې د غش بغیر د بدو شور سره کول دا خو د هر چا سره موږ کوو د بدو څخه ما بعد به د خپلو قریبانو سره چشکې ښه کوي نو که سړی غواړي چې تر ټولو اول و ماته ثوابونه او اجرونه راورسېږي یا و ماته د ښو بدله راورسېږي د الله رسول فرمایي هغه څه دي هغه دا دي چې سړی قرابت وکړي وسیله رحمي وکړي د الله رسول فرمایي که یو سړی دا غواړي چې زما په رزق کې برکت راشي موږ په ولاړ څه کاروبار وکاو د الله رسول فرمایي د خپل قریبانو عزیزانو سره څه وکړه وسیله رحمي او قرابت وکړه یو سړی دا غواړي چې الله رب العزت زما په عمر کې اضافه راولي موږ خدا وایي چې ورسه واکوا ورسه خوراک سم کوا غوړ مخوره پلانې مخوره د الله رسول فرمایي د خپل قریبانو سره ښه کوه که غواړي چې زما په عمر کې الله اضافه راولي قریبانو سره ښه کوه که غواړي چې زما په رزق کې الله اضافه راولي قریبانو سره ښه کوه اوس نو خبره داسې جوړه شوله چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د هر شي بدله الله رب العزت ورته ته درکوي د هرې نیکۍ خو تر ټولو ژر چې درکوي چې ټیم نه پکښې باچي هغه د قرابت دی هغه د عزیز ګلوي ده اوس نو موږ وایو چې یاره زه د مور پلار سره دونه ښه کوم د قریبانو سره دونه ښه کوم بدله یې کمه ده بدله ته چې غواړې موټر غواړې کور غواړې الله پاک وایي په دې بدله کې زه له تا راضي شوی و څه چم کوې زموږ خو غم دا دی چې زموږ دنیا ته فکر دی و الله ته مې فکر نه دی پیغمبر علیه السلام مبارک له صحابي رالی بیا پیغمبر مبارک ورته وفرمیل دی یو کار وکړي خدمت یې وکړي ول ووایه چې غواړې ول نه به ورسېږي یا رسول الله ول دعا درته کوم لازمي به در ورسېږي ول نه لازمي در وبرسېږي ول د الله رضا غواړم د قیامت په ورځ ستا ملګرتیا غواړم بس دا مې خبرې غواړم بل یو شی نه غواړم ګوره زه ته چې نیکي وکړو لمونځ وکړو د لمانځه څخه ما بعد موږ دا نه غواړو چې الله ته راسره راضي سي دا نه غواړو چې الله ته موږ د جهنم خلاص کړي دا نه غواړو چې الله ته زموږ موږ ته خپل رضا را نصیب کړي موږ دا غواړو چې خدای زما پلانې کار راوکړي زما پلانې کار راوکړي یعنې دا څونه لویه بدبختي شوه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تر ټولو ژر او تر ټولو مطلب هغه اول چې د کوم شي بدله ملاویږي په دنیا کې له الله ورکوي هغه د هغه شو ده چې هغه یې سړی د خپلو قریبانو د خپلو عزیزانو سره وکړي د خپلو قریبانو عزیزانو سره ژوند تېرول ډېر ګران کار دی عزیزانو ولې ګران دی یو همسایتوب یو قرابت همسایتوب خدا دې ستا سره دیوال پر دیوال دی
مجبور به دا قرابت که ستا سره په کینیډا او په استرالیا کې ناست دي هم به ته قرابت کوې. اوس په دې ځای کې قرابت ګوره لمونځ یو ټیم دی موږ یې وکړو، روزه څه وخت دی موږ یې ونسو، دغه رقم تهجد یو ټیم دی موږ یې کوو. صحیح شو؟ څه ټیمونه معلوم دي. یو قرابت او یو همسایه‌توب دا به مسلسل کوې. اوس یو سړي یو بار راخیستی یو ځای یې وړلی شي، اوس که دغه بار وده ته پر وژور کښېږدی چې دا به تر مرګه ستا پر وژو دا دی کولی شي. دغه د قرابت بار چې دی دا تر مرګه پر وژو دی. یوه ورځ 5 ورځې 10 ورځې 100 ورځې بعد معمولي خبره مابین راله سلام بند شو. صحیح سلو؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی دا غواړي چې وما ته تر ټولو ژر او اول بدله چې د هغه میلاو شي کم ښه دی هغه ښه دی چې ته راولاړ شې د خپلو قریبانو سره قرابت چې دی هغه وپالې. په نن زمانه کې تر ټولو زیات انسانان د خپلو قریبانو سره ګیله من دي، تر ټولو زیات پر معمولي خبره باندې دومره لویه ګیله. اوس مثلا زه په کور کې واده لرم، زما پام او فکر نه دی سوی ما یو قریب ته ست نه دی کړی یا تا ست نه دی ورته کړی، پام نه دی سوی، بس د دې ګیلې نو ته وځان خلاصوه. او وای ته به مرې دی ستا پوښتنه نه کوي. ولې؟ ول د زوی واده دی پر ما د غږ نه و کړی، سات نه ورته کړی. ته په هسپتال کې خدا مکه د کینسر په هغه بیکاره بیماری کې مبتلا یې، دی به نه راځي. ولې نه راځي؟ پوښتنه نه کوي. یاره د ماته د واده ست نه و کړی. او سړی د واده د ست دغه سزا ته ماته راکوي. څومره زور غواړي قرابت کې دا شان بیخي زه په خپله تی ته ډېر اسانه تورې در ښیم. ژوند اسانه کوي، ژوند اسانه دا معنا ده په خپلو قریبانو کې چې ته کله ست کوې دی ورته ووایه تا سبا زما د بچي واده دی که رالی ډېر در خوشحاله کېږم. ته وګوره که ستا ترتیب برابر شو. صحیح شو؟ نو که رالی ډېر خوند به وکړي او که نه رالی تا دغه اپشن پکې ایښ وي که نه رالی پروا نه لري. پوه شوې په دې خبره سې سر خلاصېږي. زه بل تورې در ښیم. زه په اختر کې خلک خو ناستې ورور لږه درګې جوړه کړي مبارکۍ دپاره. اوس دا مبارکي نه ده که تا لره غټ سړی رالی مغروره به شي چې زه ولا غټ سړی یم ما لره دا دی پلانی سړی رالی مبارکۍ لره. او بیا که یو کمزوری سړی ستا مبارکۍ له نه رالی په خشم به یې چې دا ولې نه رالی. صحیح شو؟ نو څه ضرورت دی؟ ما د ماړه په انتظار کښېنم، ما د غریب په انتظار، د هېچ چا مبارکي نه غواړم. سره خلاص شو. دغسې به د حج د عمرې غم در وښیم. د حج د عمرې قرار بېغمه حج دې وکړئ ومې کوي رالی په مخه څوک درلو دعا یې وغوښته دعا ورته وکړه. دا د الله رسول فرمایي. دا څه معنا ده چې رالی په کور کې کښېنې چې اوس په انتظار یې چې پلانی به زما مرکې له راشي که نه، که رالی خوشحاله یې که نه رالی خوابده یې. څه دپاره دې ژوند ته دغه لاره ایښې ده؟ ولاړ څه خپل کار په مخه واخله و هېڅ چا دی هېڅوک په امتحان په ازمایش کې مه اچوه. یاره زه په تا نه وم خبر، زه لیرې وم، ما به اراده وه چې زه درسم نه درالم، بس یو کار راپېښ شو دا یې سلام بند. نو څه ضرورت دی؟ ځه خپل کار کوه. زه دا اوس عمرې سره رالم دا یو 10 ورځې مخکې زه رالم، زه چې دا ولاړم یو ځای فاتحه و هغه مې وکړه. زما یو ډېر ښه ملګری و، د هغه بچی وفات شوی و، خاص کر په هغې کې بیان ضروري ولو. بیا د هغه څه ما بعد رالم دلې مې خپل بیان وکړ. بیا قرار ولاړم بیده شوم، ماښام کور ته ولاړم، خپلې ادې لره ورغلم، مشر اکا لرم هغه لره ورغلم، کور کې بچیانو سره مې حلوال وکړ. سهار بېرته راووتم، د شپې پر 2 بجې ورغلم. بیا په دا بل ورځ راووتم، کارونه روغي یا پاتاوي یا بلبل په دا بل ورځ بیا پر کرارې نه دا غم شته چې ته ولې زما مبارکۍ له نه وې راغلی، نه دا غم شته چې زه 3 ورځې درته ناست وم ته ولې نه وې راغلی، نه د ده دپاره دا غم شته چې یاره زه ولا بس معافي غواړم. هغه سړی نه و ورته ویلې ول زه ایرپورټ له درغلم، بیخي ډېر رش شولو، بس ملاقات نه وسولو بیخي د هغه ول یاره موږ زه ګرس په کراچي پر لیند رالم، بیا زه په بس کې رالم، زه پر ایرپورټ ګرس نه وم. د کومې خوا نو خو درواغې سره جوړ کړي وو. زه ته اسانه ژوند در ښیم، مله چا ګیله کوه مه یو سړی وکیلې ته ورپرېږده. صحیح شو؟ که دې ست کوي دا ورته ووایه ورته د زوی یا د لور واده مې دی یا د ورور د لمسي واده مې دی، که رالی ډېر در خوشحاله کېږم. ته وګوره که دې ترتیب برابر شو دی به بېغم وی، دماغ به دې خلاص وي. زموږ خلک الایته پسې ګوري، څوک راغلی و څوک نه و راغلی، څوک ولې نه و راغلی او څوک ولې راغلی و. دا خبرې پرېږده. پښتانه خدای دی ستړي کړي لکه بني اسرائیل چې ستړي کړي دي. صحیح شو؟ اسانه ژوند در ښیم، د هېڅ چا ګیله نه کوم،
د هیڅ چا که پاتاله راغلی وي هم ګیله نه درڅه کوم که نه وي راغلی هم ګیله نه درڅه کوم نو ولې د پښتنو ټول ژوند خو د بدلې دی سبا به خدا مکه تا ته مشکل دی بیا که زه نه درلم غم به نه یم ولې به غم نه غم به په دې نه چې یاره زه د کرنو مرغلی نو نن که دی نه رالی بده خبره نه ده اسانه ژوند در زده کوم راسې زده یې کوي که تی ته خوند درکوي چې یا زه ناست یم خلک مانه راځي دا خاص خبره نه ده صحیح سلو نو په دنیا کې خو ښه ډېر دي هغه ښه چې ډېر ژر الله بدله ورکوي هغه قرابت و صلې رحمې ده